السلام علیکم دوستانو، زه یم زعفران صادقي او ځل بیا ستاسو په خدمت کې له یوې نوې ویډیو سره. دوستانو تاسو ته بهتره معلومه ده چې انویټ په 220 او 380 ولټه برق باندې چلاندېږي. که دا برق تاسو موجود نه ولرئ نو د پریشانۍ خبره نه ده. په دریو وړو د ریموټ په بطریو باندې انویټ سټارټولی شئ. د دې ویډیو څخه کار واخلئ او په دوی وړو بطریو باندې انویټ سټارټ کړئ او په انویټ کې چې رقم ته پروګرام یې هغه وکړئ. ویډیو تر پایه وګورئ، ویډیو ته راویماست، په ویډیو باندې مې سر خلاص.